وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. شپږمه سپاره ده سورة مائده 22 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه فرمایل چې کله موسی علیه السلام بحر قلزم باندې پورې وته او بیا الله د جهاد حکم راولېګو چې تاسو کم اصل علاقه د شام اے موسی د بنی اسرائیل ته وایي چې تاسو د خپل علاقات د آزاد کې د عمالقون. موسی علیه السلام د بنی اسرائیل ته د الله حکم دا واورو. بیا موسی علیه السلام یعنی 12 قبیلې د هر قبیلې نه یو کس دا منتخب کو او بیا یې لس کسان ولېږل وای تاسو لاړ شئ او د دې عمالقو د حالات دا وګورئ چې دوی د جنگ څه طریقه ده، حالات کم حالات دي چې دوی لاړ. مفسرینو ذکر کړی دي چې یو کس دغه ټول گرفتار کړل په یو ځل باندې. بادشاہ ته خبر دا ورساو چې دغه شان دا کسان راغلي دي. نو بادشاہ د خلکو نه مشوره واغستله ویل سوکو. نو خلکو دا مشوره بادشاہ ته ورکړه وای دا ولېګا چې موسی علیه السلام او دغه قوم ته زمنګ دا مضبوطیا او زمنګ دا قوت دا وخی نو دوی با زمنګ سره د جنگ کولو نه منش. موسی علیہ السلام ته چې دوی لاړل نو اے موسی هغه ډیر زیات زورور خلق دي او ډیر طاقت والا خلق دي. موسی علیہ السلام ورته فرمایل دا خبره د قوم په مخ کې مکوئ، بس تاسو الته ورتل او تاسو ته فتح او غلبه دا ملویدل. بهرحال دو کسانو د موسی علیہ السلام خبره ومنله او دی بقیا ونه منل او قوم ته راس پاش. نو دغه قالوا یا موسی دوی ویل اے موسی ان فيها قوما جبارين بشک بدی کی یو قوم زورور دی وانا لن ندخلها او بشک مونږ هرگز نه داخليږو دې ځمکې ته حتى يخرجوا منها تر دې پوری چې دوی وځي د دې ځمکې نه. فإن يخرجوا منها پس کچرته دی اوتل د دینه فإنا داخلون پس بشکا مونږه داخليدون. نو قال رجلان من الذين يخافون انعم الله ویل هغه دوه کسانو چې دوی یې دل د الله نه انعم الله عليهم الله انعام کړو په ځوانو باندې. ادخل عليهم الباب تاسو داخل شي په دی باندې دروازې ته. فاذا دخلتموه او کلم چې تاسو داخل شي دی دروازې ته فانکم غالبون پس بشک تاسو غالبی وي د الله په حکم باندې. وعلى الله فتوکلوا او خاص په الله باندې تاسو بروسو اعتماد وکئ ان کنتم مؤمنین کچرت تاسو مؤمنان وي. نو قالوا دوی ویل یا موسی اے موسی علیہ السلام انا لن ندخلها هرگز من نه داخليږو د ارض مقدسه ته
ابدا هیڅ کله ما دامو فيها ترسو پوری چې دوی په دغه ځمکه کې وي. نو فاذهب انت وربک پس تلارشه او ستا رب دلارشي فقاتلا پس تاسو دوانه جنگ وکي ان ها هنا قاعدون بشک من دلتا ناس کی دغه ډیر زورور خلق دي د دې د مقابله من د چیرې دانیو. یو د حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې د نبی عليه الصلاه والسلام ملګری نبی عليه الصلاه والسلام یو ځل د حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین مشوره واغستا و اشیر الیا ما ته چې مشوره راکړي. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاس وی اے دا الله رسول بس موږ ستا سره شانه بشانه چې دا ولاړ. نبی عليه الصلاه والسلام دی ویل چې ما ته مشوره راکړي. نو بیا ابو بکر پاتې دو ډیره ښه مشوره والله ورکړه. بیا نبی عليه الصلاه والسلام چې هغه پاتې مقداد رضی الله تعالی عنہ هغه او فرمایي وی دا د انصار یادې. نو د انصار ترجمانی وکړه و اے دا الله رسول موږ د بن اسرائیل بشانتی نو چې موسی علیه السلام ته او فرمایل چې تلارشه او ستارب دلارشي او موږ بدل تناستی موږ با دغه یو دا موږ بدل تناستی تاسو دوانه جنگ وکړي. ورته موږ ته حکم کې چې په دریاب باندې ورپورې وځنه موږ په دریاب باندې چې هغه ورپورې وځو او نقاتل عن يمينك ويسارك موږ بستا خې سټ جنگيګو ستا د سټ بچي هغه جنگيګو. او یو روایت کې دام دي عن امانك وخلفك ويمينك ويسارك من بستا مختا ستا شاتا ستا خیسٹ ستا دست تکیگو دا بجنگیگو. فذهب انت وربك تملار شو ستا رب دملار شي فقاتل تاسو جنگ وکي ان ها هنا قاعدون بشک من بدلتا ناسیو. قالوا دویل یا موسى اے موسى علیہ الصلاة والسلام ان فيها قوما جبارين بشکا پدی کی یو قوم زورور دے و انا لن ندخلها او هرگز منگا نداخلی گو دزمکتا حتی تردی پوری یخرجو منها چدوی وزی دغازمکنا فئی یخرجو منها پس کچرتا دوی قوتل دزمکنا فإنا داخلون بس بشکا منگا داخلی دن کیو. قال رجلانی اول اغد وکسانو من الذین دا اغا کسانونا یخافونا چدوی یردل دا اللانا انعم اللہ علیہما اللہ انعام کرے اپدیدوانو باندی ادخلوا تاسو داخل شئی علیہم پدی عمالقو باندی البابا دروازیتا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پس کلاچ تاسو داخل شئی دی دروازیتا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ پس بشکا تاسو غالبی وید اللہ کو حکم باندی وعلى الله خاص اللہ باندی فتوکلوا پستاسو پروسو کئی پستاسو اعتماد وکئی پستاسو توکل وکئی ان کنتم مؤمنین کچرتا تاسو مومنانی وئی. قالوا ندوئل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها ہرگز منگ بشکا ہرگز منگ نداخلی گو دے ارض مقدسیتا ابداً ہچ کلا ما دامو فیہا تردی پوری چدویوی پدے کی فضحب انتا پسلار شتو وربک استارب فقاتلا پستاسو دوانا وجنگی گئی انا ہا ہنا قاعدون بشکا منگ بادل تکی ناستیو. قالوا دوئل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان فیہا قوما جبارین بشکا پتی کی یو قوم زورور دے و انا لن ندخلها او بشکا منگا ہرگز نداخلی گدیتا حتی تردی پوری یخرجو چتوی وزی منها تتغزمکنا
فَإِن يَخْرُجُوا بس کچرتا دوی قوتل من عدد غزمکنا فَإِنَّا دَاخِلُونَ بس بشکا منگا داخلی دن کیو قال رجلان اول دو کسانو من الذین دا اغا کسانونا یخافون دوی یردل دا اللہنا انعم اللہ علیہما اللہ انعام کرو پتی دوانو باندی ادخلو تاسو داخل شئی علیہم پتی اعمال قوم باندی البابا دروازیتا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پس کلاچی تاسو داخل شیدی دروازیتا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ پس بشکا تاسو غالب راتلون کی وید اللہ پا حکم سرا وعلى الله وخاص بالله باندی فتوکلوا پس تاسو توکل وکئی تاسو اعتماد وکئی تاسو بروسہ وکئی ان کنتم مؤمنین کچرتا تاسو مومنانی وی قالوا تؤول یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها بشک ہرگز من نداخلی گو دی ارض مقدسیتا ابدا ہچ کلا ما دامو فیہا ترسو پوری چتویوی پدے کی فذهب انتا پسلال شتو وربکا اوستارب فقاتلا پستاسو دوانا وجنگی گئی انہا ہونا بشکا من بدلتا قاعدون ناسیو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سمع التمام القرآن پورا دا عمل کول توفیق رک اللہ دا درس خپل دربار علی کی قبول او منظور کی اللہ خپل رحم کرم فضل اللہ بنیو کی خپل قهر دا غضب دا غصین منگا محفوظ کی اللہ اخلاص طهارت تقوی را تر نصیب کی استاد رضا زندگی را تر نصیب کی دا ټوټه فوټه اعمال په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کی دا کم سخت اسفار را تر روان دي الله دا اسفار دا را آسان کی الله دا درس زمون په دغه سفرونو کې چې دغه فکر راولي الله موږ د غفلت د خوب نه راویدار کی موږ ته د نیک اعمال کولو توفیق راکړي د بد عملونو موږ محفوظ کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه